سلامونه دوستانو. که چېرته ته کیس لرې، فعلا جریان لري، حتی که چېرته جریان هم نه لري، په راتلونکي کې ته که یو اس سیټیزن ته اپلای کوې، که نور کوم بایومټریک ورقې ته اپلای کوې، I-94 ته اپلای کوې، که ګرین کارت ته اپلای کوې، که اسایلم کیس دی، که P1 دی، که P2 دی، راځه نن درته یو ښایسته اپلیکیشن درته ښیمه، یو ښایسته اپ درته ښیمه چې په دغه اپ باندې تاسو کولی شئ چې خپل کیس ټراک کړئ، یعنې خپل کیس ته وکولی شئ چې پوه شئ چې زما کیس په کوم حالت کې روان دی. آیا زما کیس مثال قبول شوی دی؟ آیا زما کیس ډینی شوی دی؟ آیا کوم هغه کارونه دي چې ته ور باندې پوه نه یې او ته مثال په دې شیانو باندې ته نه پوهېږې چې لاړ شې ویب سایټ ته ځان ته اکاونټ جوړ کړې، ځان ته هغې نه وروسته کنفرمیشن کې هغه او هغې نه وروسته ته بیا وکولی شې چې لاګین شي او هغې نه وروسته ته کیس دې دغه کړې. او ډېره اسانه طریقه ده دغه. که چېرته دغه اپ نه لرې، دغه اپ ډاونلوډ کړه همدغه سات او ځان ته په موبایل کې وساته، خپل کیس دې د همدغې طریقه ته کولی سې چې پوه شې چې زما کیس په کوم حالت کې دی. که ستا ګرین کارت ته اپلای کړی، که ستا اسایلم کیس دی، ستا کوم که P1 دی، که P2 دی، ټول هغه کیسونه چې پینډینګ حالات کې دي، دغې سکرین باندې تاسو کتلی شئ چې دغې اپ له طریقه تاسو کولی شئ چې دا مخ ته ویسئ او تاسو کولی شئ چې ټراک کړئ. زه درخواست کوم ټولو ته، ټول هغه دوستان چې کیسونه لري په امریکا کې دي، کیسونه لري، مختلف کیسونه دي چې هغه بیا هر چا ته د هر چا فرق کې د مختلف حالتونه لري، نو دغه اپ له طریقه تاسو کولی شئ چې خپل کیس وڅېړئ، یعنې ویې ګورئ، آنلاین وګورئ. ته مخکې د هغې نه چې مثال USCIS تاسو کور ته ورقه ولیږي، ته بیا هغه مثال یو میاشت 20 ورځې 2 هفتې 3 هفتې وخت نیسي تر څو چې د هغې ډیسیژن باندې ته بیا خبر شي چې ولا زما کیس قبول شو یا زما کیس رد شو. نو هغې نه مخکې چې هغې درته ولیږي، ته باید هغې نه مخکې پوه شي چې زما کیس قبول شو، زما ګرین کارت په لاره کې دی، زما ګرین کارت چاپ شو یا زما ګرین کارت میل باکس کې کېښودل شو. دغه ټول هغه شیان دي چې په دغه اپ کې چې تاسو دپاره دلته سکرین کې ما یو دغه ایښی دی، سکرین ریکارډ مې درته ایښی دی. دغه صفحې باندې مې ایښی دی. نو تاسو کولی شئ چې که آیفون لرئ، که سامسنګ موبایل لرئ، تاسو هر هغه څه چې لرئ دغه لاړ شئ پلی سټور ته، که آیفون لرئ اپ سټور ته لاړ شئ، او که چېرته سامسنګ لرئ پلی سټور ته لاړ شئ او دغه نوم به پکې ولیکي. دغه نوم چې دې ولیکو هغه راځي او ډاونلوډ به یې کړي. چې کله دې ډاونلوډ کړو هغې نه وروسته ته ریسپشن نمبر تا ته USCIS لیږلی دی. هر هغه څوک چې کیس لري هغې ته حتما هغې ریسپشن نمبر لیږي. ریسپشن نمبر چې په دغه کې واچئ او ټریک کړي، یعنې مثال کلیک یې کړي، نو تا ته ټول ډیټیل درته ښیي چې واضح کوي چې مثال ته دغه شیان ستا کیس په اړه شوي دي او دغه شیان تر اوسه نه دي شوي، یعنې ضرورت د همدې دپاره دی، او یا مثال ستا ایویډنس ته ضرورت دی یا دغه دی. دا ټول شیان مسله په همدغه کې بیا درته ښیي. که چېرته ستا اسناد کمبود وي، ستا د بایومټریک سکیجول شوی وي، ستا نور ورقې ته ضرورت وي، یا مثال ستا کوم اسناد ورنه پاتې شوی دی، هغوی بیرته درته درخواست یې کړی دی چې دغه اسناد موږ ته راکړه تر څو چې هغه ورقه USCIS همیشه تا ته ورقه لیږي. دغه ایپ که ته ولرې او که ونه لرې، USCIS تا ته همیشه ورقه لیږي چې مثال دغه شیانو ته موږ ضرورت لرو، په میل کې درته لیږي همیشه وخت. هغه داسې نه کوي چې وروره په پټه په ټلیفون باندې په ایمیل باندې تاسو دپاره دغه وکړي. هغه همیشه تا دپاره میل کې لیږي. خو زه د دې خاطره وایم چې دغې له طریقه ته کولی شئ چې زر پوه شئ خپل د کیس په اړه. نو دغه ډاونلوډ یې کوئ، په موبایل کې وساتئ، او نورو دوستان که لرئ چې هغه کیسونه په پینډینګ حالت کې دي، روان دي، نو دا ویډیو ورسره شریک کړئ تر څو هغوی هم پوه شي چې موږ څه وکړو او څه باید وشي. مننه. کور مو ودان. لایک او فالو له یاده مو وباسئ او نورو دوستانو سره شریک کړئ. په خدای مو سپارم. ژوندي اوسئ. الله مو مل شه. السلام علیکم.